دا پیر غلام حبیب صاحب په امریکا کې د څه مریدینو یا شاګردان د بدی مریدینو کې چې کوم مشر بچی هغه و دغه کس پلان هغه څه بچي څه مدرسو له لاړه او مدرسو نه بعد حافظان امام شو یو بچی یونیورسټي له لاړه د پی ایچ ډي ډاکټر شو خو د پی ایچ ډي ډاکټر سره سره کېدل سره دهري شو دهري معنا د الله تعالی د وجود نه انکار وکړو خودکار نظام دی د آخرت نه مانم جهنم نه مانم دا خود سخته د زړو خبرې دي چې چولټ کې د دین انکار ما د حضرت خپل اوریدل ته ناستو لګا د بچی چې ناشته وې دا الګ مورپلار دومره خارې په شروع کې چې دا بچی باندې ارتداد نه بچي نه کېده تر دې پورې چې حرم شریف د بیت الله شریف د دروازې نه واپس په دې پورې امریکې ته تخته دي چې زه خدای نه باندې کور لا مول راوړم سوچ کو چې زه الله باندې منم نو بیا ما ولا راوړې کور راوړې زه الله نه باندې ته ما بیت الله راوړې دومره سخت سره تحریش و مور به ډیره پریشان او پلار پریشان حضرت وی چې دی مور یا پیر غلام حبیب څخه خبر ورکړه چې داسې دغه موږ بچی د درې خو ماشاءالله حافظان دي عالمان دي مشره دي پنځه وخت اهتمام کوي د جمع په دا باندې مونږ چې ډېر کفریات وایي مور پریشان و حضرت ورته چې دا بیعت کړه مور راغله بچی دی اثر سره بیعت شاه تهجد گزار ورشي او ذکر اذکار وکړه او چې زه مونږ نه مانم او خدای نه مانم تراته چې تهجد گزار شي حضرت سے اللہ نے آمر دی شی ما داور کر گیا داوری حضرت ترتوی چلتے چی صرف بیعت شا یو شیخ مکوال اما شیخ ہو چکم ما یو دخبل مشران کی یو قصد اوری دلی غالبا مولانا فضل علی قریشی رحمہ اللہ علیہ خواجہ بہاودین نقشبندی رحمت اللہ علیہ بدی بزرگانو کی بزرگ وی چی پورز دا قیامت مانے چی اللہ تعالیٰ کو ما من خپل فضل ہوگی و خپل رحمت مانے ما اعمال صالحہ قبول کی یو دا گناہون نو درگزر کی مال اجازت راکی زب خپل صادقین هغه پورې په پرز د قیامت کلام باندې کې چې یو صادق ما جنت ته ویږي سوچ کوه یو شاګرد په سیوا ګرځي چې ما وګورې نو پیر غلام حبیب سے به چې مورته چې سره حال بیان کا دا د مشایخ چې کوم نسبت ته مخکینی دا و تهجد دعاګانې دي په حق کې سړی بیعت شي په مزاج کې فرق راشي پیر غلام حبیب سے دا کس بیان کړ چې کله بیعت کوي چې بچی ته سوره د ما سره کې نه په څه په مونږ کو ټیک د بس حالي بیعت شو نو بیا موږ ته حضرت سوي چې دا د سلسله نسبت انوارات دومره د برکت والا د اساس دی چې دا کس چې کله بیعت شو د بیعت وروسته مونږ شروع کړو مونږ وروسته تهجد شروع کړو قران شروع کړو حافظ شو عالم شو بیا د حضرت سره په امریکا کې اجازه او خلافت ورکړه اول به خلک مسلمانان تحریان کول او بیا به تحریان او کفار به ذکر زده او خلک اسلام کې راځي دا بیعت رشاد څه داسې یو خدای کړه د فلسفه صوفیان ځان په صدر کې راپټ کو بچا سره خبرې کوله صوفیت دې ته نشي ویلې ده ما تاسو روز تاسو گزارش کوم چې دا تصوف سلوک د ذکر نوم نه چې ته مسلسل ذکر کوه یزکیهم د خپل اخلاق او تزکیه وکړو څه کوشي دا ذکر مراقبه استغفار درود دا په تاسو لپاره په دې کې معاوني څه نه وشي نو ما تاسو خبره دې خبره گزارش کوم چې تاسو ټول محتاج روحاني طور باندې لکه جسماني طور باندې بیماران شو ډاکټر طرف ته رجوع کو روحاني طور باندې موږ تاسو مطلب شپږ کاله را باندې تیر شي و کاله را باندې تیر شي په طالبې دوران کې په دې لوی هسپتال کې موږ تاسو ته د تهجد توفیق ملو نشي دا افسوس دی کنه بیمار او داسې کسان چې زه تاسو ته ویلی شم چې د کالج یونیورسټو والا دي دا کالج یونیورسټو او ته په یقین وکړئ چې په خپل ځبانه ناست په میاشتو کې دا و تهجد نه پاتې کیږي چاشت نه پاتې کیږي اشراق نه پاتې کیږي قرآن تلاوت نه پاتې کیږي ذکر نه پاتې کیږي تکبیر الله نه پاتې کیږي داسې یو کس چې ما سره واده نظر سره په خلقاو کې دی نن یولس کاله مخکې چې ما سره ملاقات شوی په معهد کې التی 39 سال شوي چې په 39 سال کې صاحب داودي یو ورځ روزه یو ورځ افطار په 39 سال کې کوم بیش کې تهجد نه دی پاتې شي کدا راځه خو په اول ورځ چې دا وګوردا امام متفق امام وي ستا په مانځه کې به د ګناه خیالات راتله او د په مانځه کې به د دنیا خیال راته دا وایي